قرآن آیت ته چې مولیانو درته ویلي دي چې همداسې وحی ثواب میلاویږي خیر دی په معنی ځان مه پویوه ته د پاکستان قانون باندې ځان مه پویوه که نه ته خو یو ورځ غلطي وکړه چې کوتکې خورې او که نه خورې هغې نه خو ځان خبره یې هغه تاله بقاعده پته ده چې آیس د حکومت طرف نه بندي ښکاره یې نه خرڅوي ولې قانون نه دي ځان خبر کړی دی پوهېږي چې ځان خبر نه کم تاوان نه به ځان څنګه بچ کوم. السلام علیکم مرګرو زم ستاسو ورور ستاسو ملګری نوید جان د مفتی منیر شاکر صاحب نوی بیان ناغلی دی راځي دا بیان ناصر وګوره کو بیان خو خوښ شو نو د خپل کتونکو سره لازمي شیر کې ډیر حقیقتي بیان دی او زموږ پیج د سره پالو کې چینل سره سبسکرایب کې چې داس اسلامي ویډیوګانې په تاسو ته ملاويږي ډیر مننه والسلام. څومره چې غیر ضروري اعمال دي هغه د امت دومره ضروری کړي دي چې امت ټول پاغې لګولې دي او کم چې اهم اعمال دي هغه مسلمان پیژني هم نه اهم کارونه دي معاملات په ورځ د قیامت کې یو سړي مونځ نه دی کړی یو سړي روژه نه ده ساتلې یو سړي حج نه دی کړی یو سړي بل داسې یو کار دی چې الله پاک په عباداتو کې ده نه دی کړی د الله خپل عبادت دی چې رحم او کرم په جذبه کې راشي هر څه به ورته معاف کړي منځونه به م ورته معاف کړي روژې به م وله معاف کړي حجونه به م وله معاف کړي خو که بل مسلمان سره د دروغ ویلی دي دوکه دې کړې ده د چا د ښځې نوم دې په بده اخیستی دی د چا کور پسې دې سپکه ویلې ده د چا رښتیا خبره دې بل ته رسولې ده لکه مثال یوه ښځه رښتیا ښه نه ده خو ته ترې خبر شوې چې دا ښځه دې سړي سره خبرې کوي تا ته پته ولګېده او تا ډنډوره وغږوله کله یې دې خبر که دا د پردی حق والو دا دې چغلخوري وکړه دا دې فحاشي عامه کړه دا په ورځ د قیامت هم الله تعالی نه معاف کوي په ورځ د قیامت به هر سړی په دې لالچ کې وي چې زما په چا پور ووځي چې زه ترې واخلم مور او پلار باندې به خلک قرض نه پرېږدي ورته وایي به چې مورې زما در باندې دا حق دی ثابت شوی دی زه په جهنم لزمه ته دې لاړه شي که نه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه دا د قرآن آیت دی د ګرانت نه دی دا د قرآن آیت دی چې مولیانو درته ویلي دي چې همداسې وحی ثواب میلاویږي خیر دی په معنی ځان مه پویوه ته د پاکستان قانون باندې ځان مه پویوه که نه ته خو یو ورځ غلطي وکړه چې کوتکې خورې او که نه خورې هغې نه خو ځان خبره یې هغه تاله بقاعده پته ده چې آیس د حکومت طرف نه بندي ښکاره یې نه خرڅوي ولې قانون نه دي ځان خبر کړی دی پوهېږي چې ځان خبر نه کم تاوان نه به ځان څنګه بچ کوم 302 نه کوي که کوي ورته مخکې نه د پلاننګ منصوبې جوړې کړي پته ده درته چې د حکمران د طرفه قانوني جرم دی چرس ښکاره نه خرڅوي پته ده درته چې جرم دی بارود و روزګار نه کوي پته ده درته چې جرم دی د الله جرمونو نه د ځان نه دی خبر کړی نه شي زه مولا نه یم ما هم قرآن ترجمه مې نه ده کړې امریکې له تللی چې د انګریزۍ قانون دې ټول زده کړی دی پته ده درته چې پلانی شی ممنوع دی پته ده درته چې پلانی کار ممنوع دی هر شي نه خبر یې تا نه چېرته 24 घंटों کې सोच समझ कर د सरकार یوه خلاف ورزي تا نه کیږي جواب راکا ولی در نه کیږي ځان دې خبر کړی دی کنه چې دا ممنوع عمل دی دا ممنوع عمل دی دا د سرکار د پاکستان یا د یو ملک قانون دی هغه رب چې د تمامي دنیا رب دی د هغه قوانینو نه نه خبر پلار دې واده کړی دی نیکه دې م کړی دی غور دې م کړی دی ورونو دیم کړي دي تام واده کړی خو چې لور دی ودیږي بیا مولا له راځي پوښتنې تې کوي اوسه پورې دې لا واده چل نه دی زده کړی په دین کې د مړي چل دې پکې نه دی زده کړی د معاملاتو چل دې پکې نه دی زده کړی د گفتار چل دې پکې نه دی زده کړی ولې اسلام تا ته څه دین نه ښکاري
اسلام تعالی دین نخکاری مذهب در تخکاری دا مذهب دے بس منز کوا روجہ کوا حج کوا فلانے شے کوا بس اللہ اللہ خیر صلاح مسلمان اللہ تعالی فرمائی چھے دا ٹول اجتماعات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے مسلمانوں دا ٹول فرقے پریگ دے فرقہ شرک دے نہ دیو باندے شے نہ بریلے شے نہ پنچ پیرے شے نہ غیر مقلد شے نہ تور شے و نہ سپین شے اے خلقات صرف اور صرف شیشا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ